د خپل ښایست او د خپل نوم په خیال مغروره جانان زما د زړه د کتاب پاڼه پاڼه ولوستله خو چې خپل نوم او خپل ښایست یې پکې ونموند ما ته مسکۍ شو ویل جدا کتاب دې بل لیکلی زما د مینې پکې بلکل تذکیره نشته دی په دې کتاب کې خو زما نامه نشته دی ما چې به مخکې کله ستا د زړه کتاب لوستلو پر هر یو لفظ کې به مې نوم او خپل ښایست لیدلو خو زه چې ګورم دا کتاب راته بدل ښکارېږي زما د نوم په ځای اوس نوم پکې د بل ښکاري یا دې زما په حسن ښکاري څه ګمان راغلی یا دې د زړه کور ته څوک بل چېرته جانان راغلی تا خو به وې چې هر کتاب به ستا په نوم لیکمه د ښایستونو صفتونه به دې هم لیکمه دې کتاب کې مې څنګه نوم نشته حیران دې کړمه ما له جواب راکړه او تره پریشان دې کړمه تا خو دا ټول کتاب د بل چا په نامه لیکلی زما د مینې حق دې بل بنده له څنګه ورکړی په خاموشۍ باندې خلاصېږي نه جواب غواړم زما په نوم لیکلی ستا نه ستا کتاب غواړم هغه کتاب څه شو زما د عشق داستانو پکې زما د نوم او د ښایست پوره بیانو پکې پوره شیبه پس ورته غلی شان ګویا شومه زه هغه کتاب څه شو په دې ورته لګیا شومه زه ما وې ته څه وه چې زما د نوم کتاب څه شولو ستا د ښایست د تعریفونو هغه خواب څه شولو ما وې هغه وخت درنه تېر دی اوس ارمان مه کوه د زړه کتاب کې مې د خپل نومیز ګمان مه کوه او خو زه په تا مینو ما ګل ګڼلې په خپل کتاب کې د ستایلو مې قابل ګڼلې ما د خپله ځانه ګران مې خو تا نه پېژندم زما د زړه د کلي خان مې خو تا نه پېژندم په هر غزل کې به مې ستا د حسن باز کولو ورپکې ستا د نامې ذکر به مې خاص کولو شک پکې نشته ستا په نوم کتاب لیکلی مې و ستا محبت او ستا ښایست پکې ستایلی مې و خو څه موده خو شو هغه کتاب سېزلی مې دی په زړه مې ستا د مینې اور بل وجلی مې دی ګرانه په دې کتاب کې ستا بلکل نامه نشته دی ما خو اوس ستا د ستایلو څه قرضه نشته دی هغه پخوا و هغه پور درله خلاص کړی مې دی د مینتوب په وخت کې نوم درله ستایلی مې دی اوس مې اشنا ستا د ستایلو سره کار نشته دی ځکه چې ستا په محبت زما اعتبار نشته د جدایۍ په اور دې زه ګوره سېزلی یم تا خو خپل وس کړی دی زه خو تا وجلی یم خو ما د هر قسمه حالات مقابله کړې ده وخوره قسم چې چېرته تا ته مې ګیله کړې ده ستا خو دا خیالو بې له ما د ده ګزران نه کېږي څنګه چې فصل بې بارانه په ښه شان نه کېږي خو ګرانه زه خپلې پښتو دومره سخت کړی یم چې ستا د مینې نه یې بلکل منکر کړی یم د زړه په کور کې مې نور ستا د ناستې ځای نشته دی یوه لمحه مې ستا یارۍ ته نور سمې نشته دی او څنګه په اعتبار کې دې ټک راکه تور خامار وختې ما خو د یار په شان ګڼلې تا غیار وختې خو هغه ستایل او یادول بس دی یو خوب وګڼه هغه زما د فکر خیال او لیونتوب وګڼه څنګه چې ستا په نوم کتاب خو سېزلی مې دی دغسې دا کتاب په خپل جنون لیکلی مې دی که ګورې وی ګوره او که نه یې ګورې دا ستا خوښه ده خو زه چې څه لیکمه ګرانه دا زما خوښه ده ته د خپل زړه د کلي خان یم غلام نه یم تا ته به ټول عمر ولاړ زه لاس په نام نه یم په سوال منت باندې کوسترګې زندګي نه کوم یوه لمحه نور ستا د حسن بندګي نه کوم ته د خپل خیال او خپل قلم پوره اختیار لرمه بې یاره نه یم ګورې ستا نه ښکلی یار لرمه ستا که دا خیال و چې به دی ما له پښپو پرېوځي یا د ده اوښکې به زما په دروازو پرېوځي دغه ارمان به د چرې چرې پوره نه کړم او تا ته کوسترګې به یو اوښکه پوښتنه نه کړم ځکه چې ما د پښتنې خاورې سینه رودې ده پلار مې پښتون وګورې مور مې پښتنه رودې ده او تر او تر به یم خو ژوند د پښتنو سره کوم او زه ستا نه ډېره مینه ګرانه د پښتو سره کوم روژه ماښام د روژه ماتي وخو لاس مې اوچت کو چې دعا وکړمه مالا دعا ته ځان جوړ کړی نه و د لاس لکیرو کې مې ته ولیدې ستا نرۍ شونډې رپېدلې اشنا د مخ کتاب د ډېر صفا غوندې و زه دې د سترګو په دنیا کې ورک شوم او ناګهانه بیا ماضي ته لاړم زه دې د سترګو په دنیا کې ورک شوم او ناګهانه بیا ماضي ته لاړم ستا مې وړې وړې خبرې یاد کړې خپل معصوم معصوم نظر په حیران اله کوټې په سر مې لوبې یاد کړې
شوم هغه ښکلي مازدیګر ته حیران هغه اول نظر مې بیا رایاد شو او زه بیا هغه شان اوتر شوم هغه وختونه راته بیا رایاد شو چې په اول ځل زه سوری ځیګر شوم زه در نږدې شوم تپوس مې وکړو هغه وختونه دې یادېږي که نه چې تا له پلار به پټاسې راوړلې نیمې به تا نیمې به ما خوړلې هغه وختونه دې یادېږي که نه چې د سحر نه تر ماښامه پورې ګلابه مونږ به یو ځای ګرځېدو تا راته وویل چې او ښه مې یاد دي خو ماشوموالې ناپوهي وي اشنا بیا چې اشنا په تا شباب راغی په تا کې نوی انقلاب راغی په ما او تا پابندي ولګېده ستا په خندا پابندي ولګېده وخت زموږ پو کې بیړۍ واچولې خو لیوني د مینې چا قید کړي زمونږ زړونو به قرار نه موندو د وخت ظالم نه بې فرار وموندو او بیا به پټ پټ د هر چا نه ګله کله د ورځ کله د شپې دیدن و خو خیر د وخت د تېرېدو اشنا د زمانې نظر په مونږ ولګېد بیا زمونږ لار کې رقیبان و اشنا څومره ناترسه غمازان و اشنا هېچا به بیا په مونږ ترس نه کاوه څومره دا خلک ظالمان و اشنا خیر د پردو نه به څوک څه کیله کړي زمونږ خپل هم خاماران و اشنا او بیا په مونږ پابندي ولګېده تا ته عزت د خاندان ګران و د دغه یرې دې زه پرېښودم او زما حالت د لیونو غوندې شو او ستا په یاد کې باوتر ګرځېدم خو ښه د نن مې بیا اشنا ولیدو زه ور نږدې شوم تپوس مې وکړو ګلابه زه درته یادېږم که نه بیا هر حالت هم عجیبه غوندې شو کله خندل کله ژړل یې راته خو په آخر کې صرف دومره ووې بس د دانشه نور خوبونه مینه د وخت ظالم در نه زه لرې ویوړم د دې وینا سره یې اوښکې توی کړې زه لا خبر هم د خپل ځانه نه وم چې مې دا شونډې سل همدې غوندې شوې هلته ملا الله اکبر چغه کړه په خپلو اوښکو ما روژه ماته د وخت سپېړې که هر څو مې غېږ کې ونغښتلې خپلې نیستی لکه مې سر او سڼه ډېره وکړه بدو حالاتو نه به داسې بې وسی تېرولم لکه چې څرنګې غنم د جرندې پل نه وځي ضرورتونو هم بې ځایه رانه جبې وکړي چې چونګ وړو ونه خورم لپې لپې خاورې وخورم خو چې د معذورې لور ارمان رانه نیمګړی نه شي د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکم چې یوه ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله د دم درود او د ساختونو نه واپس چې راتلو هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو نو په کړي کې ګرمې ګرمې پیکوړې پخېدې لور مې اصرار وکړو چې ما له پیکوړې واخلي ما پې ځان غلی کړو د ډېرې تنګ دستی د وجې خو هغه لوږې ونیولې بیا یې ضد وکړو چې بابا ما له پیکوړې واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شوه هغې په سپورو سپورو شونډو باندې ډېر وویل خو ما زړه کلک کو بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درله اخلم لورې هغې به شا شاته کته او ما به مخکې راښکه د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستی مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سروس کروټ چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ کا او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړندو او د بې وسی سپي ما پسې په ټوله لار غپېده او بدې ورځې راته لاره چېرته نه پرېښود د ډېرې ستړې نه مې هم له غېږې نه کوزوله چې چېرته لاره کې څه ونه ګوري او ونه غواړي خو څو لحظې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو ویلې بابا ما له ګوډی واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شوه راته شو را معلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي څه په چلول مې تې د سترګو چشمې لرې کړلې چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کړې بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وژړل چې درله اخلم که نه هغې وړو سلګو کې ویل ګوډی نه اخلم ما له چشمې واخله بابا ما له چشمې واخله دا بدن چې مې ټول پټ شي په کفن کې چې ما کله په دې خاورو کې دفن کې هر سړی به په دې یوه موضوع غږیږي په صفت به مې دا خلک نه مړیږي تصویران به مې خواره شي لر او بر کې محترم به شم د هر چا په نظر کې تصویران به مې خواره شي لر او بر کې محترم به شم د هر چا په نظر کې دا غلط سړی به یاره ښه ثابت شي د یو چا نظر به ما پسې ټول تت شي اوس چې ګرځم سوی لوی زه یوازې بیا به نه یم داسې ستړی زه یوازې دا چې نن زما دردونو پورې خاندي دغه خلک به په ما پسې بیا جاړي
دا چې نن زما دردونو پورې خاندي دغه خلک به په ما پسې بیا جاړي په مزار به مې د ګڼو خلکو شور وي زما ذکر به یارانو کور په کور وي څوک چې نه راتله په ژوند زمونږ ځای ته ډېر ښاغلي به مې راشي مقبرې ته لیونی به دې په اوږد خوب وده شي په منډ لاش به یې د دې خلکو لانجه شي واکدارانو له به جوړی وبانه شي خپل سیاست له به زما په مرګ غږېږي پیغامونه به یې ورځ په ورځ خورېږي واکدارانو له به جوړی وبانه شي خپل سیاست له به زما په مرګ غږېږي پیغامونه به یې ورځ په ورځ خورېږي په ګلونو کې به پټ زما کفن شي حد نه زیات به هر سړی په ما مین شي په ژوندونو کې مې شوی ډېر غیبت دی دا په موږ پښتنو کې لوی افت دی زه دیان به نازولی شم هر چاته مرګ نه پس به ډېر ښاغلی شم هر چاته